ای د افغانستان غیرتي ولسه پاسه، که د جهاد جذبه نه لرې، که د جهاد توان نه لرې، دره بې غیرتي خو مه کوه چې ووایې چې زه مظلوم یم، نیول شوی یم، اسیر یم، مظلوم یم، په ما ظلم شوی، زما خاوره د غصب شوې ده، زما ازادي غصب شوې ده. ای مجاهدینو دعاتو، ای ځوانانو، زندان د اسلامي دعوت و مبارزې په لاره کې یوه تربیتي مرحله ده. هر څوک چې دې زندان ته ورځي د زهد په نیت ورشي، هلته دې لکه د تبلیغیانو د څلورو میاشتو او د کال د تېرولو د دعوت د تېرولو اراده وکړه، هلته دې د زهد اراده وکړه، په هغو کې د نفس د تربیې لپاره اراده وکړه. البته به الله به اراده کړي وي چې په دې زندان باندې زموږ دغه سابقه ګناوې توی شي. البته زندان به د دې وسیله وي چې خدای پاک موږ د آینده مرحلې لپاره جوړ کړه. البته زندان به د دې وسیله وي چې موږ ته دې سندان تشکش لاندې تیار شي، د آینده مسؤلیتونو د بوج د زغملو وړ وګرځو. زندان موږ ته په دعوت کې یوه تربیتي مرحله ده، دا عقبه نه ده، دا یوه تربیتي مرحله ده. په دې باندې به تېرېږو او په دې پاټکونو باندې به تېرېږو، بیا به د سنګر امتحان ته ورځو، بیا به هلته د شهادت په منار باندې په پړاو باندې ورخېږو. د زندان نه مه وېرېږئ، نه د زندان تمنا کوو او نه د زندان نه وېرېږو.